بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب العزت. په نننۍ ویډیو کې مونږه د مسواک وهلو عملی طریقه زده کوو. دا چې مسواک په کومه طریقه په لاس کې نیول کیږي، په کومه طریقه په خوله کې موږل کیږي. نو که غواړئ چې د مسواک وهلو عملی طریقه زده کړئ، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او له موږ سره پاتې شئ. کله دې چې مسواک په خوله کې وموږل شي یا استعمال شي، نو مهمه دا ده چې مسواک په سمه طریقه په لاس کې ونیول شي. زموږ اکثره مسلمانان وروڼه مسواک په غلطه طریقه هم مږي او هم یې په لاس کې نیسي. نو ځینې مسلمانان زموږ داسې مسواک په دغه طریقه نیسي چې په موټي کې کلک نیولې وي. دا طریقه هم غلطه ده او ناسمه ده. دې طریقه کې خپل غټه ګوته د مسواک خولې ته نیول دا هم غلطه ده او ناسمه ده. سمه طریقه داسې ده چې دا د لاس درې ګوتې ده، دا به د مسواک د پاسه ږدي. دا دوه وړې ګوتې به د مسواک د لاندې ږدو، درې ګوتې به د پاسه ږدو، د مسواک د پاسه دوه ګوتې به همیش لاندې وي. او دغه غټه ګوته چې کومه ویل کېږي دا به د مسواک خولې طرف ته ږدو، مسواک خولې طرف ته به همیش نیسو. او دا بله وړه ګوته چې دا د مسواک د لاندې وي. نو د مسواک په لاس کې نیولو عملي طریقه هم دا ده او سنت طریقه هم همدا ده چې درې ګوتې به د پاسه وي، د مسواک د پاسه، او دا دوه وړې ګوتې به د مسواک د لاندې وي. نو د تل لپاره کوښښ کوي چې دوه ګوتې مو لاندې وي او دغه درې ګوتې مو د مسواک د پاسه وي. هر کله مو چې مسواک نیو دغه درې ګوتې د همیشه لپاره پاس نیسئ، پاس ږدئ، او دغه دوه چې وړې ګوتې دي هغه د تل لپاره د مسواک څخه د لاندې نیسئ او د مسواک څخه یې لاندې ږدئ، او دغه غټه ګوته د مسواک خولې طرف ته برابر وي. نو دغه په لاس کې د مسواک نیولو سمه او درسته طریقه ده. وروسته له دې چې مسواک مو په سمه طریقه یعنې په سنت طریقه ونیو چې درې ګوتې د پاسه او دوه ګوتې د لاندې، نو د دې وروسته اکثره خلک دي چې هغه مسواک غلط وهي، یعنې ښکته پورته وهي. چې دا ښکته پورته مسواک وهل دا بلکل ناسمه او غلطه طریقه ده. زیاتره وروڼه هغه مسواک داسې بې ترتیبه وهي، داسې اخوا دېخوا یې وهي. دا هم ناسمه طریقه ده او غلطه طریقه ده. پاس او لاندې وهل دا هم غلطه طریقه ده. باید داسې ښکته پورته موږ داسې مسواک ونه وهو، او له دې داسې مسواک وهلو څخه باید ډډه وکړو. راځو د مسواک وهلو سمه او درسته طریقه زده کړو. سمه او درسته طریقه دا ده چې لومړی به مسواک په سنت طریقه ونیسي، او له هغې وروسته چې کله د مسواک وهل پیل کوي، نو لومړی باید د لاندې ژامې د ښي طرف نه پیل کوي، یعنې د لاندې ژامې له ښي طرف نه به پیل کوي. همداسې کله چې د لاندې ژامې ښي طرف خلاص شو، داسې به پسې ورځي د لاندې ژامې چپ طرف ته، د لاندې ژامې چپ طرف به هم پاکوي. پیل یې د لاندې ژامې ښي طرف څخه کېږي او همداسې پسې ورځي د لاندې ژامې چپ طرف، یعنې اول به لاندې ژامه پاکېږي. چې د لاندې ژامې کله ښي طرف خلاص شو، د هغې نه وروسته بیا د لاندې ژامې چپ طرف باندې پیل کوو، او په همدغه طریقه باندې لاندې ژامه څه کوو، هغه پاکوو. د ژامې نه وروسته اوس پاس ژامې ښي طرف پیل کوو. کله چې مو د پاس ژامې د ښي طرف نه پیل وکړ، نو بیا همداسې پسې ورځو د پاس ژامې چپ طرف ته. لکه څنګه چې د لاندې ژامه مو پاک کړه، لومړی مو د لاندې ژامې ښي طرف پاک کړ، بیا مو چپ طرف. اوس د پاس ژامې ښي طرف پاکوو، د ښي اړخ نه وروسته بیا د پاس ژامې چپ طرف پاکوو. نو په همدغه طریقه به مسواک موږ وو. دا د مسواک وهلو عملي طریقه ده. قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې له دې ویډیو یو څه زده کړي وي. نو ما عبید الله صابر په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.